سلام قدرمنو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. محب وایي ولس او حکومت به نظام سقوط کولو ته پرېنږدي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي طالبان سولې ته نه دي ژمن او غواړي د زور له لارې ځان واک ته ورسوي. محب په یو شمېر ولایتونو کې د ولسوالیو د سقوط په اړه ویلي چې طالبان د لومړي ځل لپاره د پټې جګړې پر ځای علني جګړې ته راوتلي. نوموړي ویلي چې د یو شمېر سیمو نه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو غوښتل د خلکو په منځ کې یوه ویره پیدا کړي چې ګواکې د افغانستان حکومت سقوط کوي. د ده په خبره د افغانستان ولس او حکومت به نظام سقوط کولو ته پرېنږدي. هغه زیاته کړې طالبانو په دې تېرو څو ورځو کې څه ناڅه پرمختګ کړی، مګر دا داسې کارونه نه دي چې مخه یې نشي نیول کېدی. د ده په خبره طالبان د پټې جګړې نه راوتلي او ښکاره جګړه یې پیل کړې ده. هغوی صفونه لري او صفونه یې ماتېږي او وضعیت به تغییر وکړي. ولسمشر محمد اشرف غني امریکا متحدو ایالاتونو ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ امریکایي دوستانو له ډلې سره کتلي. ارګ په دغه میلمستیا کې چې د ولسمشر غني له لوري په واشنګټن کې د افغانستان په سفارت کې جوړه شوې وه، جنرال او د سیاسي چارو شنونکو ډیپلوماتانو او جنرال پیټرویس، جنرال نیکلسن او جنرال کمبل په ګډون د امریکا متحدو ایالاتونو او اغیزناکو او پوهو شخصیتونو او همداراز د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر میدلین البرایټ، د یاد هیواد سفیرانو او نورو شخصیتونو چې په افغانستان کې خدمت کړی دی ګډون کړی و. تیرو 24 ساعتونو کې 129 طالبان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 129 طالبان ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. همداراز د دښمن یوه اندازه وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دې په خوا کې 21 بېلابېل ډوله ماینونه چې طالبانو د هیواد په مختلفو سیمو کې د ملکي خلکو دفاعي او امنیتي ځواکونو د تګ راتګ په لارو کې ځای پر ځای کړي وو، د ملي اردو ځواکونو له لوري کشف او خنثی شول. دغه طالبان د هیواد کونړ، ننګرهار، کندهار، زابل، بلخ، هلمند، کندوز، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره یې دوحه کې د طالبانو مرکچیان د 3 نورو میاشتو لپاره د دې شورا له بندیزونو آزاد اعلان کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یعنی یونما ویلي تمه لري چې له دې مودې په ګټې اخیستلو سره به د افغان سولې خبرو کې جدي پرمختګ وشي. مکانل ویلي هیلهمن یم چې بایدن د ځواکونو ایستل وځنډوي. د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند مشر سناتور مک کانل هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پوځي پرمختګ ته په کتو د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو پالیسي وځنډوي. مک کانل دغه څرګندونې پرون له ولسمشر غني سره په کانګرس ماڼۍ کې د کتنې پر مهال کړي دي. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په هکله د بایدن پریکړې یې افغان شریکان د هغو ګواښونو په مقابل کې یوازې پریښي چې د هغه سلاکارانو هم منلي. مکانل ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو سره طالبان زړور شوي او د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو په شا کولو هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه او د کابل د نیولو په تکل کې دي. امریکا زرګونه افغان ژباړونکي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته استوي. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د امریکا د پوځ لسګونه زره ژباړونکي او نور هغه کسان چې د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی له افغانستانه وباسي. اسوسییټډ د یوه جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې وروستیو کې بهر ته د هغو افغانانو د ایستلو کار چټک شوی چې په تیرو 2 لسیزو کې یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې ده. یوې بلې سرچینې ویلي د بایدن اداره په پام کې لري چې د سږني دوبي په پای کې او ښایي په اګست میاشت کې د افغانان بهر ته ولېږدوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د استازو جرګې د جمهوریت پال غړي مایک مکاول له قوله وایي د افغانان ښایي متحده عربي اماراتو، بحرین، قطر او کویت ته ولېږدول شي. نړیوال بانک افغانستان سره 132 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. نړیوال بانک له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام دا ځل د 132 میلیونه ډالري مرستې اعلان کړی دی. دا مرسته تېره ورځ ناوخته تصویب شوې ده. د نړیوال بانک په اعلامیه کې راغلي دا مرسته شوې پیسې به
د دولتي ادارو د لګښتونو پر ښه کېدو، د حکومتدارۍ پر پیاوړتیا او د اصلاحاتو پر بنسټونو ولګول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق سره به هم 300 میلیونه ډالر مرسته وشي. تر دې وړاندې هم نړیوال بانک په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړي دي، خو هیوادوال بیا د مرسته شوو پیسو پر سم لګښت ټینګار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د کووډ-19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربیره یې د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی. د پاکستان دولتي رادیو وایي نوموړي د جون پر 24مه د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ له مشر بیل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګوزن ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ او ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د بیل ګیټس بنسټ د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او ځینې نور نړیوال سازمانونه هم له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د ګوزن ناروغۍ واکسیني کمپاینونه تمویلوي. د دولتي رادیو په خبره عمران خان له ګیټس سره په خبرو کې روانه میاشت د واکسیني کمپاین یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې روغتیایي ډلو په پاکستان کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 33 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې امریکا افغانستان سره د کرونا ضد واکسین مرسته کوي. امریکا افغانستان ته 3 میلیونه دوزه د کرونا ضد واکسین ورکوي. د سپینې ماڼۍ د بیان مرستیالې کرین ژاین ویلي چې دا واکسین به راتلونکې اونۍ افغان حکومت ته وسپارل شي. ژاین ویلي چې متحده ایالات به د افغانستان سره د اکسیجن مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کرونا وبا د پیښو تر ډېرېدو وروسته په روغتونونو کې اکسیجن هم کم شوی. افغانستان ته د دې 3 میلیونه دوزه واکسین ورکول په داسې حال کې اعلانیږي چې دا هیواد د کرونا وبا د 3 څپې سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان کمزوري صحي زیربنا د کرونا وبا ټولو ناروغانو ته لازم روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی. قدرمنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله وروستي خبرونه. تر بیا نورو خبرونو او راپورونو مو په لویه لاس سپارم. د الله په امان.